السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. نن غواړم د انګلیسي ژبې د الف او با توري یا الفابیټس په اړه تاسو سره لنډ معلومات شریک کړم. لومړی راځو الفابیټ په انګلیسي کې معرفي کړم. الفابیټ special symbols which represent a language. الف او با چې دا خاصې نښې دي کومې چې یوه ژبه جوړوي. او په انګلیسي کې د الف او با توري د شکل نګاه نه په دوو کټګوریو ویشل سوي دي. لومړی کاپیټل لیټرز یعنې لوی توري، دوهم سمال لیټرز کوچني توري. نن غواړم لوی توري تاسو ته در معرفي کړم او د هغو پرونانسیشن یعنې تلفظ هم در وښایم. او بل په انګلیسي کې موږ ټول 26 توري یا حرفونه لرو. A B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا و د انګلیسي 26 توري چې ما تاسو ته د تلفظ سره در وپېژندل. هیله لرم چې یاد معلومات مو خوښ شوي وي.